دا فلم د داسې خلکو باره کې دی چې هغوی سره عجیبه طاقتونه او هغوی په دې طاقتونو چا مدد نه کولو، صرف د خپلې فایدې دپاره به استعمالول. آرمي دا ټول نیولي او د ډیرو کلونو دپاره په جیل کې اچولي. خو د امریکن ګورنمنټ یو انټیلیجنس افسره چې نوم یې امانډا والر و، دې ټولو قیدیانو له یو آفر ورکړو، که تاسو داسې وکړئ چې څنګه زه غواړم نو ستاسو د سزا نه به 10 کاله معاف کړي شي. په هغوی کې ځینو خلکو انکار وکړو، خو زیاتره د آفر قبول کړو. خو چې چا انکار کړو هغوی امانډا ذهني دومره ټارچر کړي چې په خپله په ټیم کې شامل شي. دا د 10 کسانو یو ټیم جوړ کړي او نوم په ټاسک فور ایکس کې دی. د ټیم خاص کسان: ریک فلیک د ملټري افیسر او د ټیم مشر، هارلی کوین یو سایکو جینیوا، کیپټن بومرنګ خپل بومرنګ د وسلې په شان استعمالولو، ساونډ یو داسې نشانه باز و چې داغه نشانه کلم نه خطا شوی، کینګ شارک د شارک په شان یو عجیبه او غټ مخلوق و، ټي ډي کې یو لکه چې د خپل بدن ټول اندامونه جدا کړل شول، بلیک ګارد او جولین بخپل دشمنان په یو نیزه وجل. دا خطرناک مجرمان داسې آزاد پرې خودل خطرناک وو، ځکه آرمي د دې په سر کې یو بم فیټ کی، کچا هم د تېښتې کوشش وکړو یا یې میشن پرې خودو نو امانډا به د لرې نه په ریموټ دی مړ کوي. امانډا دې ته د میشن باره کې وایي د کوټو مالټیز په نوم یو ټاپو باندې د هریرا فیملی د ډیرو کلونو راج و. 13 هفته د سیلویا الیرا په نوم یو سړي د هغوی د ملټري او د خپل چالاکۍ په زور په دغه ټاپو باندې قبضه وکړه او ټوله هریرا فیملی د سړک په مینځ په دارو خېجوله. امانډا دې ته وایي چې د زور راج سره زموږ څه مسله نه وه، خو دا نوی حکومت د امریکا نه نفرت کوي او زموږ د بکول لپاره هر حد ته تللی شي، نو ځکه تاسو دغه ټاپو یو خفیه لیبارټي تباه کول دي چېرته چې دا خلک په یو ایلین باندې تجربې کوي او خطرناکې وسلې جوړوي. فورکس خپل میشن ته وځي، ټاپو ته نږدې رسېدو سره سم دا ټول اوبو ته ټوپ کړي، خو چاته هم پته نه وي چې کینګ شارک له لامبو نه ورځي او هغه ډوبېدل شروع شي. کله چې هغه د اوبو سر ته راشي نو د میشن شروع کېدو نه مخکې مړ شوی وي. د ټیم نور کسان خپلې وسلې لاک کړي، خو دلته پته ولګي چې بلیک ګارد دښمن جاسوس و، یعنې دی له دوکه ورکړې وه. بلیک ګارد دښمن ته وایي چې زه ستاسو ملګری یم او ما تاسو ته د دې میشن تفصیلات درکړي، خو فوجیان د ټول نه مخکې هم دی مړ کړي. امانډا دې ته وایي چې موږ میشن نشو ودرولی او په مخ کې ځئ. ټي ډي کې خپل طاقت استعمال کړي خو څه کار ونه شي او د ټیم یو کس وژل کېږي. ساونډ چې دا حال وویني نو ډېر زیات ویریږي او د تېښتې کوشش کوي. امانډا دله وارننګ ورکړي که چېرې میشن دې پرېښودو نو زه به دې مړ کړم. هغه به داسې یېره کې وي چې هغه د چا خبره هم نه اوري، نو ځکه امانډا د هغه په سر کې فټ شوی بم بلاست کړي او دی په ډېر دردناک مرګ مړ شي. جولین د مرګ په وخت کې خپله نیزه هارلی کوین ته ورکړي. اوس په دې ټیم کې صرف هارلی کوین او ریک فلیک پاتې، خو دلته د امانډا میشن فیل شوی نه و، بلکې هغې د بیک اپ لپاره دویم ټیم تیار کړی و چې د ټاپو د بلې غاړې نه راننوځي. په دې ټیم کې 15 کسان وو: بلډ سپورټ، پیس میکر، پول کارډاټمین، ریډ کیچر او کینګ شارک چې په اصل کې ژوندی و او د دې ټیم حصه وه. بلډ سپورټس د زړه صفا کس و او دې میشن حصه کېدل نه غوښتل. امانډا ور لور ګیره کړی او د مرګ دمکی ورکړی و، نو ځکه د مجبورۍ نه راغلی و. دا ټول لږ سات دمو کړي، خو کینګ شارک ته لوګ ولګي او په ریډ کیچر باندې د خوړل لپاره حمله وکړي. د ټیم نور کسان ډېر ایثار کړي او دی وجل غواړي او کینګ شارک واده وکړي چې بیا به زه د خپل ټیم کسان نه خورم. امانډا دې ته وایي چې ریک فلیک دښمنانو نیولی دی او د هغه ژوندی پاتې کېدل د میشن لپاره ډېر ضروري دي او تاسو به لازمي دی راخلاصوئ. دی د دښمنانو کیمپ ته لاړ شي او بلډ سپورټ او پیس میکر د یو بل نه د زیاتو کسانو وژلو مقابله شروع کړي. خو لږ ساعت پس ورته پته ولګي چې کم خلک دی وژل هغه په اصل کې دښمنان نه وو، بلکې هغه خو د دې ځای باغیان وو چې د حکومت خلاف جنګېدل او د ریک فلیک مدد یې کولو. د باغیانو مشر جینۍ د خپلو ملګرو په مرګ ډېره غوسه شي، خو ریک فلیک هغه غلی کړي. بل طرف ته دغه ځای نوی صدر سیلویا الیرا د تینکر په نوم یو ساینسدان نه د هغه سټار فش په باره کې تپوس وکړي، یعنې د ایلین باره کې چې د بدن نه یې واړه سیلز وځي او د انسانانو دماغ کنټرول کوي. بل خو هارلی کوین ملټري قید کړی وه، دې له نوې جامې ورکړي شي او د صدر مخې ته یې راولي. دا ځکه چې هارلی هم د امریکې نه نفرت کوي، نو صدر دې ته وایي چې زه تا سره واده کول غواړم او په دې وسله یعنې ایلین به موږ په پوره امریکا باندې راج کوو. هارلی ته د په خبرو څه فرق نه پروزي، خو چې کله صدر وایي چې په دې جنګ کې به ښځې، ماشومان او سپینګیري ټول مړه کېږي نو هارلی په ده ډز وکړي، ځکه چې هغې ته د بېګناه خلکو وژل بالکل نامنظور و. د ډز اواز سره ملټري راشي او هارلی یو ځل بیا ونیسي. بل خوا ټاسک فورس په مخکې روان و. پیس میکر پول کارډاټمین ته وایي چې زما نه لږ لرې ګرځه، ځکه چې د هغه په بدن باندې وار په وار رنګ په رنګ داسې دانې راختلې چې ډېرې خطرناکې وې. پول کارډاټمین وایي چې زموږ مور په موږ باندې د سوپر هیرو جوړولو لپاره په موږ تجربې کړې وې، خو زما په وجود کې دا د وایرس په شان یو سوپر پاور جوړ شو او د دې د وجې زما مور او وروڼه مړه شول. دی ټول ښار ته ننوځي او خپلې جامې بدلې کړي. د دې میشن اوس د دغه ساینسدان تینکر نیولو کوم چې په سټار فش تجربې کولې. دی هغه په یو بار کې پیدا کړي، خو ملټري ته پته لګېدلې وه او دې ځای ته راشي. ریډ کیچر ساینسدان د شا په لاره وباسي، خو پیس میکر، ریک فلیک او بلډ سپورټ ونیولی شي. ملټري دا درې ونه د نوي جنرال پر مخې ته کېدو لپاره روان کړي وي. دلته دوی ته پته ولګي چې هارلی کوین لا ژوندی ده. دوی دا فوجیان مړه کړي او دې ځای نه وتښتي او اوس د دوی اولنی مقصد د هارلی کوین خلاصېدل جوړ شي. موږ ګورو چې نوی صدر هارلی ټارچر کوي، هغه ورته هیڅ هم نه وایي. د دې ټیم د هارلی د خلاصولو لپاره محل ته ورسي، خو د دوی د رسېدو نه مخکې هارلی په خپله ګارډز مړ کړي، لاک خلاص کړي او بهر روزي. کله چې هارلی خپل ټیم وویني نو ډېره خوشحاله شي، ځکه چې د هغې دا امید نه و چې څوک به د دې خلاصولو لپاره راشي. اوس د دوی اخري میشن پاتې و، هغه خفیه لیبارټي تباه کول. ساینسدان تینکر د ټوپک په زور د دوی کومک وکړي او دوی دننه لاړ شي. هلته دا ټیم جدا جدا شي. بلډ سپورټ، پیس میکر او کینګ شارک په بلډینګ کې بمونه لګوي او پاتې کسان د پروجیکټ د تباه کولو لپاره لاړ شي. ساینسدان دوی د لیب مینځ ته بوځي
چې هلته ګوري نو د بېګناه خلکو په مخونو باندې واړه واړه سټار فش انختی وي او د انسانانو اندامونه پرې کړل شوي وي او تجربې پکې دا ساينسدان دی ته وایي دا تجربه 13 کال نه روانه ده. دا ایلین د ټول اول امریکای ته موندل شوی او هغه په خپل ملک دا خطرناک تجربه کول نه غوښتل نو ځکه هغه د ایلین دی ټاپو ته ولېږل او پټ فنډینګ ورته کول. د دې مطلب دا و چې په دې ټولو ظلمونو کې په خپل د امریکای لاس او امنډا دا راز بهر راوتو ته نه پرې خودو نو ځکه هغه داسې میشن تیار کړو چې د لیب سره ټول اسناد او ثبوتونه هم تباشي. کله چې ریک فلیک ته پته ولګي چې دا غوي خپل ملک دا دومره بېګناه خلک وجلي نو هغه ډېر جذباتي شي او فیصلو کې چې دا حقیقت یعنی هارد ډرایو به پوره دنیا ته ښکاره کوم. هغه د کمپیوټر نه هارد ډرایو وباسي. په دغه وخت کې هلته پیس میکر راشي او پر ریک فلیک باندې ټوپک راوړي. دلته پته ولګي چې امنډا پیس میکر ته د لیب د تباکولو سره د ټولو گواهانو د مړکولو پټ اډر هم ورکړو ځکه چې ریک فلیک او ریډ کیچر ته د حقیقت پته ولګیدا. نو د دې د وجې پیس میکر دا دوانه وجل غواړي. بل طرف ته کینګ شارک د یو غټي شیشې د ټانک د ننه واړه کبان ګوري چې د لیدو په وخت کې ډېر خشتخ کاری نو ځکه کینګ شارک د کبانو سره لوبي شروع کی. په دغه وخت کې ملټري هغه چار چاپی رونیسي. هارلی پولکا ډاټمن او بلډ سپورټس د لیب په یو دفتر کې پټ شي او فوجیان دی ویني. د دې د فایرینګ نه مخکې پولکا ډاټمن خپل ډاټس په دی ورغورځي. هغه په غلطۍ کې په بلډینګ کې لګیدل بمونو باندې ولګي او په یو بل پسې چودنې شروع شي. کینګ شارک چې د کمی ټینکې مخ ته ولاړو هغه ماته شي او د اوبو سره لاندې راپروزي. هغه کبان په اصل کې د غوخه خورونکي هغه په کینګ شارک باندې خولې لګول شروع کی او د دې د وجې د زخمی شي او د بلډینګ نه لاندې راپروزي او د دې د پاسه فوجیان په د باندې ګولو باران کوي خو په د باندې ګولو اثر نه کوي او د په خپل فوجیان خړل شروع کی. د لیب دننه د پیس میکر او د ریک فلیک ترمنځ سخت جګړه وشي. ریک فلیک هغه ډیر سخت وخی او په اخر کې پیس میکر د هغه په لړ باندې د یو 13 کانی سره گزارو کی او د دې د وجې ریک فلیک مرشي. هغه ګوري چې ریډ کیچر هارد ډرایو پورته کې و تختی او بهر پوره بلډینګ راغورځي. پیس میکر د جینې هم وجلو والو چې په دغه وخت کې بلډ سپورټس د پاسه د ملبي سره راپروزي او د فلور ته ورسیږي. هغه ګوري چې پیس میکر ریډ کیچر وجني نو ځکه په هغه فایر وکړي. دوه په یو بل ګولې چلی او د بلډ سپورټ ګولې د پیس میکر د ګولې د مین نه تیر شي او د پیس میکر په غاړه کې ولګي. هغه عمل ته مړ شي. ریډ کیچر ورته په جړه کې وایي چې پیس میکر ریک فلیک مړ کو او دا ټول د امریکای کار دی. په دغه وخت کې غټ ایلین سټار فش بلډینګ مات کی او بهر روزي. د وجود د یو غر عمر غټو او په مینس کې یو غټ سترګه و. ملټری بي فایرینګ وکي خداغه هیڅ سم نه خرابي. هغه د خپل ځان نه په زرګونو واړه سټار فش وباسي او په خلکو یې ورغورځي او هغه د خار د خلکو په مخونو اونخلي او د خلک د ایلین په کنټرول کې راشي او د غلامان جوړ شي. امنډا د کنټرول روم نه ګوري چې لیب تباه شو او د هغه میشن یعنی ثبوتونه تباه کول پوره شو. دا ټیم ته اډر ورکړي چې تاسو واپس راشي. د جزيري خلک کمړ کېږي نو مړ دي شي او بلډ سپورټ بېګناه خلک او ماشومان مرګ ته نشو پرې خودل نو ځکه هغه د امنډا د خبرې منلو نه انکار وکړي او پوره ټیم د سټار فش مړکول لپاره په مخ کې روان شي. امنډا په غوسه کې د دې د سرونو د بمونو د چودلو دمکی ورکړي او څنګه چې هغه د ریموټ د بټن وهلو لپاره نږدې شي نو د خپل دفتر کارکونکو چې د امنډا دغه بیرحمانه تنګ وو د دې په سر باندې گزارو کې او بهوش کی او په خپل د ټاسک فورس مدد شروع کی. بلډ سپورټ بل ګن اپګریډ کی او په سټار فش فایرینګ شروع کی. کینګ شارک د چیچلو او د خړلو کوشش وکړي. پولکا ډاټمن د پخپو باندې 14 کو ډاټس گزارونو کی چې ایلین ته ډیر نقصان ورسي او سټار فش په غوسه کې هغه د خپل خپل لاندې کی او مړی کی. ریډ کیچر د خار په لکونو مګي په خپل طاقت روبلی او هغه مګي د سټار فش په وجود وروخیږي او هغه ژوندې خړل شروع کی. هارلی کوین د جولن نزا واخلي او د پاسه پیور ټوب کی او د سټار فش په سترګه کې ورنن واسي. دا مګي د سترګې د دن لاړ شي او د نن رګونه غوس کی نو د دې د وجې سترګه د وینو ډک شي او په اخر کې د غټ ایلین په یو بلډینګ راپروزي او مړ شي. د میشن ختمېدو نه وروسته ټول د ریک فلیک او پولکا ډاټمن په مرګ خفوي. امنډا په هوش کې راشي او دا یو ځل بیا په فون باندې دیله د وجلو دمکی ورکي. بلډ سپورټ ورته وایي کته داسې سم وکړل نو دا هارد ډرایو چې پکې د امریکای تور مخ دی نو موږ په انټرنیټ اپلوډ او د پوره دنیا مخ ته د امریکای اصل حقیقت کیدو. بلډ سپورټ د امنډا سره یو ډیل وکي چې موږ به دا راز هیڅ چاته نه ښکارا کوو او په بدله کې وته موږ ته هیڅ نقصان نه رسي او موږ به آزاد. امنډا د مجبورینه دا ډیل قبول کی او دی آزاد کی. د فلم په اخر کې خود لیکيږي چې ویزل کم چې په شروع کې په وبو کې ډوب شوی هغه په اصل کې ژوند دی. د سین په غاړه ورته هوش راشي او د ځنګل په لور وتښتي. بل طرف ته پیس میکر د دومره غټي دماکي او د ګولو لګیدو نه پس هم په هسپتال کې ژوند دی او اوس د امنډا د کسانو په لاس کې وي او په دې سین د فلم دلته ختم شي. لایک اینڈ سبسکرایب.